منګه د توحید سربزان کړو د نړۍ مخکې اعلان کړو د نړۍ مخکې اعلان وادي ورید وخت فرعونیان. درنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د خوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو قومندانانو خپرونو ته. وادي ورید وخت فرعونیان لا اله الا الله لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواږه قمندانان. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خوږو قمندانانو څخه یو لوی سپه سالار حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه و. د ابو عبیده مبارک نوم عامر و، کنیت ابو عبیده و او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته د امین الامت لقب وربښلی و. د نیکه نوم جراح و، نو له همدې نسبته د پلار د نوم په نسبت په همدې نوم مشهور و. له هجرت کولو سره سره د قریشو مشرکانو او ناپوهه مشرانو په هماغه څیر له مسلمانانو سره دښمني جاري ساتلې وه. مسلمانان چې په مکې مکرمه کې د مشرکینو او د مشرکانو د ظلم څخه په تنګ راغلل، هغوی هجرت وکړه مدینې منورې ته او حبشې ته، خو بیا هم د مشرکینو دښمني د مسلمانانو سره لا ختمه نه وه. تر دې چې د هجرت په دویم کال د بدر په میدان کې د حق او باطل ترمنځ لویه جګړه رامنځته شوه. دواړو لور ته جنگ دوام درلود. د باطل غوښتنه وه چې د حق چراغ مړ کړي، خو هغه چراغ چې الله رب العزت د خپلو حق پالونکو بندګانو په زړونو کې روښانه کړی و، هغه کله په باطل سره مړ کیدونکی و. عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په دې جنگ کې ګډون درلود او د زمري په څیر جنګېده. د ده پلار عبدالله د کفارو له لورې جنګېده او د خپل زوی په نوي دین یعنی په اسلام باندې ډیر خواشینه شوی و. هغه د زوی ولی ټولې ریښې تر پښو لاندې کړې او له خپل زوی سره د اسلام په سر سخته دښمني راواخیسته. اوس همدا موقع وه چې له خپل زوی څخه د اسلام د منلو غچ واخلي. هغه به په بار بار دا غوښتنه درلودله چې د خپل زوی سر په خپله قلم کړي، خو هر ځل به یې زوی له بښنې څخه کار واخیست او د جنگ په مقابله کې به د پلار په مقابل کې د صبر او حوصلې پوله قوي ساتله. خو چې کله یې ولیدل چې پلار یې هیڅکله د ده د وژلو موقع له لاسه نه ورکوي، نو اسلامي جذبه یې په نسبي ریښو غالبه شوه او په خپل پلار یې داسې ګزار وکړه چې په وینو کې لت پټ که. د اسلامي جوش او مذهبي قرباني دا یوه داسې بېسارې بیلګه ده چې هیڅ سترګو به ښایي داسې قرباني نه وي لیدلې. الله رب العزت ته د ده دا عظیمه جذبه بېحده خوښه شوه او د سورې مجادلې دا آیتونه الله نازل کړل چې الله فرمایي څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دښمنانو سره دوستي نه کوي، اگر که د دوی خپل اولادونه یا پلاران هم وي او یا یې خپلوان وي، دا هغه خلک دي چې الله رب العزت د دوی په زړونو کې ایمان خوندي کړی دی او په غیبي برکتونو سره یې د دوی مرسته کړې ده. د ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه عمر چې کله 19 کلونو ته ورسېده، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړ.
د توحید دې زړه راښکونکې ترانې د قریشو په مشرکانو کې شور او غوغا راوچته کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غار ملګري ابوبکر په پټه خلکو ته د حق بلنه ورکوله. د ابابکر صدیق په اړه یې باور و چې د کوم شي بلنه ورکوي هغه سراسر رښتیا دي. په دې ورځو کې لا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دار ارقم ته تشریف نه و وړی چې ابو عبیده بن جراح د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې حاضر شو. په همدې ورځ عثمان بن مزعون هم راغی او ځان یې د رسول الله د غلامي لپاره وقف که او دواړو د شهادت کلمه ولستله او مسلمانان شول. کله به چې کوم نیکبخته غلامان په اسلام کې داخلیدل نو نورو خلکو به ورسره دښمني پیل کړه. خپلولي او دوستی به یې ورسره پرې کوله. د دوی یوازینی مقصد او موخه وه چې دوی نوی دین یعنی اسلام پرېږدي او بیرته خپل زوړ دین بتپرستی ته راواوړي. خو دوی ته دا معلومات چیرته وه چې په حق دین کې له شاملېدو وروسته راحت او سکون هم راځي او د ابدي ژوند کامیابي پکې نغښتې ده. په عبیده بن جراح به هم دوی ډول ډول ظلمونه کول. 2 ځلې شام ته د مشرکینو له ظلم څخه هجرت هم کړی. په وروستي ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای مدینې منورې ته هجرت وکړ. نو هلته د حضرت کلثوم بن هدم په کور کې دیره شه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه ورورولي له سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه سره وکړه. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په ټولو غزاګانو کې په ډیرې میړانې او شهامت سره ګډون کړی و. د احد په غزا کې د عبدالله بن قیمه له حملې څخه د زغرې 2 کړۍ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه مخ کې وردننه شوې. د ډیر درد او د تکلیف حالت و. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډیر ژر د خپل سردار او لارښوونکي لور ته ورورسید. بل لور ته عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه دومره په منډه راغی تا به ویل چې د شاهین مارغه په څیر یې هوا وکړه او بیا یې په داسو الفاظو ویل ما ته اجازه راکړئ چې زه د محمد رسول الله له مبارکو او منورو رخسارونو څخه د زغرې کړۍ را وباسم. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ابو عبیده ته اجازه ورکړه. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه لومړی خپل غاښ د زغرې په کړۍ کې ورکلک او په پوره زور سره ترې کړۍ راوویسته. په دې وخت کې د ابو عبیده بن جراح یو غاښ شهید شو. بیا یې د زغرې 2مې کړۍ ته زور ورکه چې د باندې راوباسي. نو 2یم غاښ مبارک هم شهید شه چې دواړه غاښونه یې د سید الابرار محمد رسول الله له سره زار کړل. د زغرې له راویستلو سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له مبارکه مخ څخه وینې وبهېدې. مالک بن سنان رضی الله تعالی عنه په دې وخت کې د محمد رسول الله تر څنګ ولاړ و. خپله ژبه یې راوښکله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې وینې په خپله ژبه باندې څکلې او تیرولې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل عاشق او قربانونکی تر څنګ ولاړ و او له مالک بن سنان څخه یې وپوښتل آیا ته وینې څکې؟ مالک بن سنان ځواب ورکه هو زه د محمد رسول الله وینه د شربت په څیر څکم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوي شمعې د قربانونکو پتنګانو د قرباني دا بیلګه وه چې په ټول عالم کې ساری نشته. یعنی دا یې نه غوښتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینه ځمکې ته تویې شي. په احزاب او بنو قریظه غذاګانو کې هم ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه له حده زیاتې قربانیانې ورکړي او خپل ځان یې د ډال په څیر د اسلام د دفاع لپاره وکاروه. د دوی ټولو دا غوښتنه وه چې په کوم ډول خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحاله کړي ځکه چې د ده خوشحالي د الله د رضا او خوشحالي یوازینۍ لاره وه. د هجرت په 6م کال د ربیع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سر قربانونکی او سپیڅلی مجاهد ابو عبیده بن جراح د بنو ثعلبه د رام کولو لپاره د هغوی طرف ته ولیږ. د ده تر مشري لاندې 40 کسان قربانیان و. د بني ثعلبه انمار او محارب سیمې د اوبو او ګیا څخه خالی شوې.
نو دوی سره د خپلو څارویو بیرته مدینې منورې ته راستانه شول. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لارښوونې سره سم د ماښام لمانځه وروسته د ذوالقصا لور ته روان شو. د شپې په وروستۍ برخه کې خپل هدف ته ورسید. د سهار څرک او رڼا رانه ولا لګېدلې چې ابو عبیده بن جراح په بني ثعلبه باندې حمله وکړه. هغوی له ویرې وتښتېدل او په غرونو کې پناه واخیسته. یوازې یو سړی له دوی څخه بندي که چې په اسلام مشرف شه. په دې کوچنۍ شخړه کې عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ته څه اوښان او نور د غنیمت مالونه لاسته ورغلل. هغه ټول امانت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوي دربار کې حاضر کړل. د هجرت په 8م کال د رجب المرجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ته د 300 مجاهدینو مشري ورپه غاړه کړه او د قریشو د قافلې د ژغورنې او د جهانیه د قبیلې د منع کولو لپاره یې ولیږ. نو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیف البحر پورې د تاک حکم کړی و، ځکه چې د جهانیه قبیله د هغه سین او د هغه بحر په غاړه باندې میشته وه. له مدینې څخه د دې ځای واټن د 6 ورځو پیاده سفر په اندازه و. په دې ډله کې امیر المؤمنین عمر فاروق او جابر رضی الله عنهما هم ګډون درلود. د روانېدو پر وخت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ته د کجورو او د خرماو یوه کڅوړه په ډالۍ کې ورکړه شوه چې له دې کڅوړې څخه ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ټولو مجاهدینو ته یو موټی کجورې او خرماوې ورکړې. کله به چې په لار کې دوی ته د خوراک څه شی پیدا نه شو نو په خپلو لیندیو سره به یې له ونو پاڼې راشکولې او بیا به یې خوړلې. د همدې له امله دا لښکر د جیش الخیط یعنی د پاڼو لښکر په نوم مشهور شو. کله چې د ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په قمانده مجاهدین د بحر غاړې ته ورسېدل نو له دوی سره د خوراک لپاره هیڅ شی نه و. د دوی بدنونه ټول له صبر او زغم څخه جوړ شوي ول. الله رب العزت د خپل محبوب محمد رسول الله د ځان قربانوونکو لپاره د بحر څپو ته حکم وکړه. نو د بحر څپو یو غټ ماهي غاړې ته راوغورځوه چې په 18 متره لوی ماهي و او صرف د هغه ماهی د سترګې په حلقه کې 10 تنه زایدل. دونه لوی ماهی و. او ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه به په اوښ سپور د ماهی د پښتۍ لاندې تیرېده. نو ځکه دې ته د سیف البحر سریه ویل کیږي. تر 18 ورځو پورې مجاهدینو په مړه خېټه د ماهي غوښه وخوړله. د ماهي وازده به یې په ځان پورې موښله چې ښه تندرسته شول. نو ټول په اوچته غاړه باندې مدینې منورې ته راستانه شول. ځکه د هغوی هر کار د الله رب العزت رضا لپاره و. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د امر متابعت یې کوه. نو الله رب العزت هغوی کله هم یوازې نه پرېښودل. الله د هغوی مرسته کوله. نو نن ورځ هم ټولو مسلمانانو ته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امتیانو ته دا پکار دی چې د خپل صالح ټول اعمال د الله رضا لپاره وګرځوي. الله به مرسته کوي. الله به کله هم ناکامه نه پرېږدي. په ځانګړې توګه مجاهدین رونه چې د هغوی یوازینۍ موخه او یوازینۍ هدف د الله رضا وي او هغوی تل لپاره دا کوشش وکړي چې اسلامي بیرغ په اسلامي نړۍ کې هغوی وځړوي او د کفر او د شرک او د بدبختي تیارې د دې وطن نه لرې کړي. انشاء الله چې الله ورسره مل دی کله به هم ناکامي سره نه مخامخ کیږي. نور به م واورو په دې هکله قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. مونږه د خلیل په مسیر بیا یو د توحید قافلې تیغ د الا الله مو په لاس وژنو پرې د شعر تورې شپې تور د بغاوت په تندي زړه باندې د وخت ما کردې اوړي با پور د نمرود دا د وحدانیت سپین کاروان دا د وحدانیت سپین کاروان اوړي با پور د نمرود
قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په حجة الوداع کې ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ملګری و. له دې څخه 3 میاشتې وروسته چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفات شو، د هغه له وفات څخه وروسته په سقیفه بنو ساعده کې د خلیفه پر ټاکلو شخړه رامنځته شوه. نو په دې وخت کې ابو عبیده بن جراح په خپلو هلو ځلو ډېر مهم رول ولوباوه او انصارو ته یې داسې وینا وکړه: تاسې له موږ سره د مرستې ژمنه کړې وه، نو په دې اساس له خپلو خبرو مه پښیمانه کیږئ. په دې وخت کې د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څخه پرته ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه هم د خلافت لپاره نومول شوی و. خو دې دواړو مشرانو په خپله خوښه ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د بیعت لاس ورکه او د خلافت دنده یې ورته وسپارله. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې 4 لورو ته لښکر ولیږل شول. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د حمص لور ته، زید بن سفیان د دمشق لور ته، او شرجیل بن حسنه د اردن لور ته، او عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د فلسطین لور ته ولیږل شول چې د دوی ټولو مشري او سپه سالاري د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه پر غاړه وه. د عربو له پولې څخه بهر یې په ګام ګام له رومیانو سره لیدنه کېده، خو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه به د تورو په وهلو رومیان تیښتې ته مجبورول. کله چې د رومیانو شمیره زیاته شوه، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه ابابکر رضی الله تعالی عنه د دوی د مرستې لپاره لیک واستوه او په لیک کې خالد بن ولید ته دا هم ولیکل چې د عراق سیمه پرېږدي او شام ته لاړ شي. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ټول پوځ یو ځای راټول که او بیا ټول پوځ یو ځای په میړانه او شهامت د بصرې فحل او اجنادین له فتح کولو وروسته دمشق تر خپلې قبضې لاندې راووست. په همدا شان ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه له دنیا څخه رحلت وکړه او پر ځای د خلافت چارې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وسپارل شوې. په همدې ورځو کې د دمشق د مشر بطریق زوی پیدا شه. په دې خوشحالي کې د دمشق خلکو ډیر شراب او کباب استعمال کړل او بېهوشه پرېوتل. خالد بن ولید سره د څو سربازانو د فصیل د ښار په دروازه ورننوتل او ټول پوځ دننه داخل شو. د دې ناڅاپي آفت یوازې یوه د حل لار وه چې د لوی سپه سالار ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه څخه سوله وغواړي. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په دې وخت کې په بل ځای کې و او د دې حالت معلومات ورته نه و شوي چې مسلمانان ښار ته ورننوتي دي. هغوی سوله قبوله کړه. د خالد بن ولید او د ابو عبیده بن جراح پوځ چې کله د دمشق په ښار کې له یو بل سره مخامخ شو، نو له دې وروسته له حقیقت څخه خبر شه. لکه څرنګه چې عبیده بن جراح د دمشق له خلکو سره سوله کړې وه، نو د همدې له امله چاته د یو اغزي هومره زیان هم ونه رسید چې دا د جراح د لارښوونو او مهارت لامل و. رومیان په دې کار ډیر خواشیني و چې د دمشق خاوره اوس د دوی له حاکمیت څخه ووتله. نو دوی دا ځل خپل پوځونه په اردن کې راټول کړل. خو څرنګه چې دوی د مسلمانانو له رعب، دبدبې، جذبې او شهامت څخه له مخکې خبر و، نو د سولې لپاره یې مسلمانانو ته یو استازی ولیږه چې له ابو عبیده بن جراح سره یې په اړه خبرې وکړي. د روم استازي په اسلامي پوځ کې حیران دریان ګرځېده. هر سړی چې په یو رنګ او یو لباس کې ولیده، نو خواشیني یې لا نوره هم زیاته شوه. په افسر او لاندې طبقه خلکو کې هیڅ توپیر نه لیدل کېده. لنډه دا چې له یو مسلمان څخه یې وپوښتل: ستاسو مشر څوک دی؟ مسلمان ځواب ورکه: لاندې په ځمکه ناست دی. کله چې ابو عبیده بن جراح لور ته ورولیدل، نو ډیر سخت حیران شو. دوی ته باور نه راتلو چې دومره لوړ پوړی او لوی سپه سالار دی له عامو خلکو سره په ځمکه ناست وي. نو د ډاډ لپاره د ابو عبیده په خدمت کې حاضر شو. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ترې وپوښتل: تاسې څوک یاست؟ ځواب یې ورکه: زه د روم له لورې استازی رالیږل شوی یم. ابو عبیده بن جراح ترې بیا وپوښتل: د څه لپاره راغلی؟ هغه ځواب ورکه: زه د سولې لپاره راغلی یم.
زموږ مشر وایي که تاسې له دې ځایه لاړ شئ نو تاسې ته به د هر یو کس په سر دوه اشرفۍ درکړم. ابو عبیده بن جراح په قطعي صورت کې ځواب ورکه چې موږ د دنیا خلک نه یو، موږ د آخرت خلک یو، موږ د خپل خلیفه د امر تابع یو. په کومه لاره چې موږ ته زموږ رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت کړی او موږ ته لارښوونه کړې، موږ په هغې باندې روان یو، کله به هم شاته نه شو. کله چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هغه ته جواب ورکه نو سخته جګړه رامنځته شوه او په دې جګړه کې مسلمانانو اردن فتح که. د حمص د نورو ښارونو له فتح کولو وروسته ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه سره له خپل پوځ لادقیې سیمې ته ورسېدل. دا یوه قوي سیمه وه. د دې ښار د فتح کولو لپاره ابو عبیده بن جراح په هوار میدان کې خندقونه وکنندل او د همدې خندقونو له لارې پټ پټ غارونه وکنندل او په څرګند ډول یې کلابندي پرېښوده او د حمص لور ته وخوځېدل. د سیمې خلک چې دوی په آرامه ولیدل نو په ډاډه زړه یې د کاروبار لپاره د کار دروازه خلاصه کړه. د شپې پر وخت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه سره له خپل پوځ په همدې غارونو کې دېره شول او سهار چې کله د دې سیمې خلک په خپلو کارونو کې بوخت و، اسلامي پوځ ښار ته ورداخل شو او د اسلام بیرغ یې ودراوه. د پرله پسې ماتو له امله رومیانو هرقل پاچا ته خپله ګیله وکړه. د هغه غیرت او جذبه راوپارېده او په پوره قوت سره د مسلمانانو د تیښتې لپاره ټولو سیمو ته د پوځونو د لیږلو لپاره لیکونه واستول چې په نتیجه کې په انطاکیه کې د پوځونو طوفان جوړ شه چې شمیر یې له حده زیات و، خو بل لور ته اسلامي جذبه او د اسلامي مجاهدینو د میړانې پښې هم نوې سستې شوې چې د دوی تر اغیز لاندې راشي. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه یو ځل بیا اسلامي پوځ په دمشق سره راټول که. له صلاح او مشورې څخه وروسته یې پریکړه وکړه چې په یرموک باندې مورچلې جوړې شي تر دې چې د دوی وصول شوې مالیې ټول لګښتونه یې بیرته ورکړل. هغوی چې د مسلمانانو دا نیک سلوک ولیده نو په ژړا ژړا یې د مسلمانانو د بیرته د راتګ دعاګانې وکړې. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یې له دې پیښې خبر که او مرسته یې ترې وغوښته نو د مدینې منورې هر کس د جهاد لپاره تیار شه. له یرموک سره نږدې د 2 لکونو څخه زیات د رومیانو د پوځ خیمې ولاړې وې. اگر چې د دوی شمیر د مسلمانانو په نسبت 7 چنده زیات و، خو د اسلام جذبه او د اسلامي مجاهدینو میړانه تر هر څه زیاته او قوي وه. د رومیانو له لورې د سولې لپاره یو استازی د مسلمانانو چم ته ورغی. کله چې استازی د مسلمانانو لښکر ته راورسېده نو د ماښام لمونځ پیل شه. څومره زړه راښکونکې نظاره وه. د روم استازی تر سخت اغیز لاندې راغی. له مانځه وروسته استازي وغوښتل چې له ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه سره وویني. د هجرت په 15 کال د رجب په میاشت کې د یرموک جګړه رامنځته شوه. ډېرې وینې پکې تویې شوې او مسلمانانو پکې خپله میړانه د لمر په څیر وښودله چې د رومیانو 80,000 تنه پکې دوزخ ته ولېږدول شول او د مسلمانانو 3,000 سپېڅلو مجاهدینو پکې د شهادت جامونه وڅکل او د حقیقي خدای میلمانه شول. له دې پایلې وروسته د رومیانو پښې وښویېدلې او فتحه مسلمانانو ته په لاس ورغله او دا ټول د چا د مشري لاندې؟ د ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه د مشري لاندې. په دې هکله به نور هم واورو قدرمنو اورېدونکو هغه په بلې خپرونه کې. نو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. منګه د توحید سربازان کړو د نړۍ مخکې اعلان، کړو د نړۍ مخکې اعلان. وادي ورید وخت فرعونیان لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا د الهیات مدعي، دا د ورستي عصر د جان، دا د کم همت معبود، دغه مغرب زاد اتموال. دا د کم همت معبود،
دغه مغرب زاد اتموال زما د عبودیت ارمان کرزا غواړي د خپل رب پروردګاره و مؤمنو پښشم واوري د ژوند لاره و مؤمنو. درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د خوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو قومندانانو خپرونو ته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواږه قمندانان. په نننۍ خپرونې کې به د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه پاتې ژوند ته مخه کړو. الجزیره چې د عراق برخه وه خو پوله یې له شام سره نښتې وه. لا تر اوسه جزیره د مسلمانانو لاسته نه وه ورغلې. مسلمانانو ته د دوی د راپارېدو هم ویره وه. خو مسلمانانو مجاهدینو د ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په قومنده خپل همت او میړانه له لاسه ورنه کړه تر دې چې الجزیره هم د مسلمانانو لاسته ورغله او رومیان له دې ځایه هم په شا وتنبېدل. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د دمشق والي وټاکل شو چې د خلیفة المؤمنین امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په حکم بیرته له خپلې دندې ګوښه شو. د رخصتېدو په وخت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وفرمیل ای خلکو تاسو باید خوشحالي څرګنده کړئ چې ابو عبیده بن جراح ستاسې والی شو. د دې په ځواب کې ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ورزیاته کړه چې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې خالد د الله له تورو څخه یوه توره ده. د هجرت په 18 کال چې کله په عربو کې قحطي راغله نو ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه 4,000 اوښان په غلو بار ورولېږل. ابو عبیده بن جراح د اسلام په خپرولو کې په ډیره میړانه برخه اخیستې ده. ډیر خلک د ابو عبیده بن جراح له اخلاقو څخه اغیزمن شوي ول او په اسلامي ګاڼه یې ځان سینګار کړی و. په همدې کال د طاعون اوبه هم رانازله شوه. په شام کې ډیر خلک له همدې اوبه څخه د خاورو قربانیان شول چې ډیر مشهور خلک هم پکې ښکار شول. کله چې امیر المؤمنین عمر فاروق له دې حاله خبر شو نو ډیر اندېښنه ورسره پیدا شوه او د شام لور ته روان شو. د سرغ په نوم سیمه کې د عبیده بن جراح او څو نورو مشرانو سره لیدنه وشوه. د طاعون اوبه لا نوره پراختیا هم کړې وه او ورځ په ورځ ډېرېده. نو له نورو مشرانو سره مشوره وکړه چې له دې ځایه خلک باید سمدلاسه بل ځای ته انتقال کړی شي. همدا خبره ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ورزیاته کړه. نو امیر المؤمنین عمر فاروق ورته وړاندیز وکړه آیا تاسې له تقدیر څخه تښتئ؟ ابو عبیده بن جراح په تقدیر مضبوط ایمان درلود. نو ځواب یې ورکه هو زه د الله د تقدیر لور ته تښتم. امیر المؤمنین عمر فاروق بیرته مدینې منورې ته راستون شه. نو ابو عبیده بن جراح د خلافت دربار ته لیک ور واستوه ای عمره ای خلیفة المؤمنین کوم شی چې په تقدیر کې لیکل شوي وي هغه به هرو مرو پوره کیږي. د دې لیک ځواب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دې خبره ورولېږ چې خپل پوځونو ته امر وکړه چې د لندو سیمو څخه کوم لوړ او صاف ځای ته انتقال شي تر دې چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه خپل پوځ جابیه سیمې ته انتقال که. د طاعون او د اوبا مرض ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه هم تر خپل اغیز لاندې راوست. نو جابیې ته په رسېدو پرې طاعون حمله وکړه. کله چې ناروغي زیاته شوه نو په خپل ځای معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه خپل ځای ناستی وټاکه او ټول پوځ یې راټول که او دا وینا یې ورته وکړه
دا ناروغي د الله رب العزت رحمت او د رسول الله دعوت دی. وړاندې ډېر صالحان او پرهیزګار خلک د همدې مرض له امله مړه شوي دي او اوس عبیده هم دا نیکبختي له الله رب العزت څخه غواړي. کله چې د لمانځه وخت شه نو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د لمانځه امامت وکه. کله چې لمونځ ادا که نو سم د لاسه روح پرواز وکه او د ابدي نړۍ میلمه شه. په دې وخت کې د ابو عبیده بن جراح عمر 58 کاله و. د کفن او د جنازې له مراسمو وروسته د اردن په بسیان ښار کې خاورو ته وسپارل شه. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه لوړ او جګ قامت درلود. د بدن له لحاظه وچ کلک و. په مخ مبارک یې غوښه کمه وه، ږیره یې هم کمه وه. ټنډه مبارکه یې له ذهانت او هوښیارتیا څخه له ورایه ځلېدله. له الله رب العزت څخه ویره، د سنتو پیروي، پرهیزګاري، عاجزي، خاکساري، مساوات او له رسول الله سره مینه د ده ایمان او ورځنۍ دنده وه. ابو عبیده رضی الله عنه د هغو 10 صحابه کرامو ځینې و چې رسول الله ورته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی و. د هغه 2 اولادونه یزید او عمیر نومیدل چې دواړو نکاحګانې کړې وې خو اولادونه یې نه وه. نو د همدې کبله یې شجره مخ په وړاندې ونه غځېده. دا و د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په هکله پوره معلومات. د مصر فاتح حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د خندق غزا پای ته رسېدلې وه. د اسلام او د اسلام بلونکو دښمنانو د تیښتې لاره غوړه کړې وه. په دې غزا کې د مسلمانانو فتح او د الله رب العزت نصرت عمر بن عاص ډېر سخت اغیزمن کړی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت پر وخت د عمر پلار عاص چې څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوي دین مخالفت کوه، بل لور ته د اسلام پر ضد د قریشو په مشرانو کې پوره ونډه درلودله. د مسلمانانو لومړی قافلې چې کله د حبشې په لور هجرت وکړه نو قریشو چې کوم ټولی حبشې ته د مسلمانانو د ویستلو لپاره لیږلی و، عمر بن عاص هم په دې ټولي کې ګډون درلود. هلته چې دوی ورسېدل نو د حبشې خلکو ته یې ډالۍ ورکړې او له ناجاشي پاچا څخه یې هیله څرګنده کړه چې مسلمانان له حبشې څخه وباسي. خو ناجاشي پاچا له دې خبرې انکار وکړه. اوس نو ورو په ورو عمر بن عاص د مسلمانانو له مخالفت څخه ګوښه کېده او کفري جذبه او تیارې یې په زړه کې ورځ په ورځې مړاوې کېدله. د ده رویې د قریشو خلکو ته دا اندېښنه ور واچوله چې عمر بن عاص هغه پخوانی عاص نه دی. خو بیا هم قریشو یو سړی د ابوالعاص لور ته ولیږه چې حال احوال ترې معلوم کړي. نو هغه سړي له عاص څخه وپوښتل وښایه چې موږ په حقه یو یا د فارس او روم خلک؟ ځواب یې ورکه موږ. سړي بیا ترې وپوښتل که داسې وي نو په عیش او عشرت کې څوک ژوند تیروي، موږ یا هغوی؟ ځواب یې ورکه د روم او فارس خلک. او بیا یې دا الفاظ ور زیات کړل که له دې دنیا څخه وروسته بله دنیا نه وي نو بیا به زموږ حق پالنه څه ګټه ولري؟ که موږ په دې دنیا کې د باطل پالونکو په پرتله تنګلاسه او بېوزلي یو او په بله دنیا کې هم د جزا او بدلې کومه تمه نه لرو نو څه به ترې جوړ شي؟ له سړي سره هیڅ ځواب نه و او چوپ ولاړ و. عمر بن عاص بیا خپلې خبرې جاري وساتلې. د محمد بن عبدالله تعلیم او لارښوونه له مړینې وروسته د بلې دنیا لپاره ده چې هلته به هر سړي ته د خپلو اعمالو جزا او سزا ورکول کیږي. څومره له عقله ډکه خبره ده. د قریشو استازی بیرته ستون شه. وختونه تیریدل. یوه ورځ عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه له هغو کسانو سره مخ شه چې د ده خبرې به یې په غور اورېدلې او په پوره پاملرنه به یې ورته غوږ نیوه. عاص دوی ته وویل د حالاتو بدلون او اټکل دا ښایي چې محمد صلی الله علیه وسلم به هرومرو کامیابي ترلاسه کوي او هیڅوک به د هغه وینا دروغ نه ګڼي. عمر بن عاص لږ ساعت چوپ شو او بیا یې زیاته کړه زما یوه مشوره ده که تاسو راسره موافق یاست. ملګرو ویل کومه مشوره؟ حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه زیاته کړه راځئ چې د نجاشي پاچا خواته ورشو او په هماغه سیمه کې دیره شو. که د محمد بن عبدالله قوم پر موږ باندې غالب شه نو بیا به همالته استوګن شو او که زموږ قوم پر دوی باندې غالب شه نو موږ خو مشهور خلک یو. د دوی سلوک او کړنه به له موږ سره هرومرو ښه وي.
د عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه دا رایه ټولو ملګرو خوښه کړه او د حبشې د پاچا لپاره یې رنګاړنګ ډالۍ برابرې کړې او د حبشې لور ته په سفر روان شول. کله چې عاص سره له خپلو ملګرو د حبشې د پاچا د لیدلو لپاره ورتلل نو دوی د نجاشي پاچا محل ته په ننوتو عمر بن امیه ازمري ولیده. دوی او جعفر طیاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه مهم کار لپاره د نجاشي پاچا لور ته لیږلي ول. یو څه درنګ وروسته عمر بن امیه بیرته ستون شه. دا پیښه عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه خپله ملګرو ته بیان کړه چې زه نجاشي پاچا ته وایم چې عمر بن امیه موږ ته را وسپاري او که موږ ته را ونه سپاري نو سر به ترې په توره قلم کړم چې قریشو ته معلومه شي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفیر او استازی وواجه او خپل غچ مو ترې واخیست. له دې فکر څخه وروسته عمر بن عاص د نجاشي پاچا په خدمت کې حاضر شو. پاچا چې دوی ولیدل نو ترې وپوښتل چې زما لپاره مو له هیواد څخه کومه ډالۍ راوړې ده. عمر بن عاص یو ډل څرمنه په ډالۍ کې نجاشي پاچا ته ور وړاندې کړه چې ډیره یې خوښه شوه. کله چې دوی ترې بیرته راستنېدل نو عمر بن عاص ورته وړاندیز وکړ ای پاچا لږ ساعت وړاندې موږ یو کس ولید چې ستا له محله ووت. هغه زموږ دښمن تاسې ته راستولی دی. مهرباني به مو وي که موږ ته یې را وسپارئ چې موږ یې ووژنو. دوی زموږ مشرانو او مخورو ته ډېر زیانونه رسولي دي. نجاشي چې دا خبره واورېده نو له غصې او قهره تاو راتاو شو. په همدې حالت کې یوه سخته څپېړه خپل مخ ته ونیوله. حاضرینو خلکو دا ونګېرله چې د باچا د پوزې هډوکی مات شو. عمر بن عاص چې دا حال ولیده نو په خپله خبره ډېر پښیمانه شو. زړه یې غوښتل چې اوس ځمکه دوه ټوټې شي او دننه پکې ژوندی ورننوځي. نو په ډېرې پښیماني یې وړاندیز وکړ محترمه پاچا زه په خپلو الفاظو ډېر پښیمانه یم. که ما ته دا معلومات وای چې دا خبره به پر تا بده لګیږي نو ما به هیڅکله نه وای کړي. پاچا په شاهانه او له روب څخه په ډکو الفاظو ورزیاته کړه تاسې دا وایئ چې موږ د هغه عظیم او لوړ شخصیت محمد استازی وژنو چې هغه ته د جبرائیل په څیر لوړه پرښته راځي. عمر بن عاص په حیرانتیا سره وپوښتل ای پاچا آیا دا خبره رښتیا ده؟ نجاشي ځواب ورکړ ای عمره ستا په حالت ډېر زیات افسوس. په الله قسم چې هغه په حقه دی او یو ورځ به خپل ټول دښمنان مغلوبوي لکه څرنګه چې موسی علیه السلام د فرعون لښکر مغلوبه که. زما خبره ومنه او سمدلاسه د هغه پیروي وکړه. په دې کې ستا لپاره سرلوړي او خیر نغښتی دی. عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه چې د نجاشي اغیزمنې خبرې واورېدې نو وړاندیز یې وکړه بیا نو د هغه له لورې تاسې له ما څخه د اسلام بیعت واخلئ. پاچا چې دا خبره واورېده له حده زیات خوشحاله شه او خپل لاس یې د عمر بن عاص لور ته ور اوږد که او د اسلام بیعت یې ترې واخیست. کله چې عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د نجاشي له دربار څخه ستون شه نو په زړه او دماغو کې یو ډول انقلاب رامنځته شو. خو لا تر دې دمه یې له خپلو ملګرو خبره پټه وساتله. کله چې مکې مکرمې ته ورسېده نو هوډ یې وکړه چې د اسلام په اړه له محمد رسول الله څخه بیعت واخلي او خپل ځان په نبوي ګاڼه سمبال کړي. په لاره کې له خالد بن ولید سره مخ شو. هغه هم لا تر دې دمه نه و مسلمان شوی. نو عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ورزیاته کړه یا ابو سلیمانه چیرته روان یې؟ نور به واورو قدرمنو اوریدونکو خو هغه د یوې دمې نه وروسته. دا په هر کور کې مدرسه ده د علم پوهې خزانه ده د علم پوهې خزانه ده یو نوی روح دی د مسلم امت لپاره یو نوی روح دی د مسلم امت لپاره. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. په لاره کې چې کله د خالد بن ولید سره مخ شه هغه هم لا تر دې دمه نه و مسلمان شوی. نو عمر بن عاص ترې پوښتنه وکړه چې ای خالده چیرته روان یې؟ خالد بن ولید ځواب ورکړه په الله قسم چې عربي محمد صلی الله علیه وسلم برحقه پیغمبر دی زم چې اسلام قبول کړم. عمر بن عاص چې دا خبره واورېده نو ویې فرمایل په الله قسم چې زه هم یوازې په همدې غرض محمد صلی الله علیه وسلم ته ورځم. دواړه حضرات د رسول الله په نبوي دربار کې حاضر شول. لومړی خالد بن
بن ولید او بیا عمر بن عاص له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د اسلام بیعت وکړه. عمر بن عاص په ناهیلي سره رسول الله ته زیاته کړه یا رسول الله له الله څخه وغواړه چې زما ټول وړاندیني ګناهونه را وبخي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای عمره اسلام ټول وړاندیني ګناهونه معاف کوي. له اسلام راوړلو څخه څو ورځې وروسته یې مدینې منورې ته هجرت وکړ. د عمر بن عاص پلار چې هغه عاص بن وائل نومېده، د هغه تړاو د بنو سهم له کورنۍ څخه و چې د جهالت په دور کې ډیر مشهور سړی و او د قریشو په سیاسي نظام کې به یې د خلکو پریکړې کولې. عمر بن عاص چې په کوم چاپیریال کې سترګې غړولې وې د همدې په ذریعه د عمر بن عاص په فکر کې هم سیاسي خوځښتونه پیدا شول. نو د همدې له امله تاریخ لیکونکو عمر بن عاص د قریشو په حاکمانو کې شمیرلی دی. د عمر بن عاص کنیت عبدالله او ابو محمد و. کله چې د حق ریښتونی شخصیت محمد رسول الله د نبوت اعلان وکړ نو په دې وخت کې د عمر بن عاص عمر 34 کاله و او عقل فکر یې پوخ شوی و. په عمر بن عاص کې د خپلواکي قیادت او پیاوړتیا ټول صفتونه په سترګو کېدل. د مکې له فتح وروسته رسول الله عمر بن عاص د سلاسل غزا لپاره د وادي القرا لور ته ولیږه. د ابن سعد په روایت کې دي چې عمر بن عاص ته خبر ترلاسه شو چې د قزعه د قبیلې د یوې ډلې اراده ده چې په مسلمانانو باندې یو ځای یلغل وکړي. رسول الله عمر بن عاص راوغوښت د هغه لپاره یو سپین بیرغ او د مهاجرینو قومنده ورکړه چې په دې ډله کې 30 تنه اسپرېدونکي عسکر هم ول. له روانېدو مخکې ورته رسول الله حکم وکړ عمره د بني عذرا او بلقین په قبیله کې چې کله ته تیریږې نو له هغوی څخه مرسته وغواړه او بیا د خپل مزل په لورې درومه. عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د رسول الله په وړاندې د اطاعت سر ښکته که او د خپلې موخې په لور روان شو. ټاکلي ځای ته 10 ورځې پیاده مزل و. عمر بن عاص سره له پوځ د ورځې پټ او د شپې به سفر کوه چې پر دوی ناڅاپي حمله وکړي. کله چې عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه دې خلکو ته نږدې شو نو معلومه شوه چې د دوی شمیره زیاته وه. نو رافع بن مکیس یې محمدي دربار ته واستوه او د نورې مرستې غوښتنه یې ترې وکړه. نو رسول الله د ابو عبیده بن جراح په قومنده 200 نور انصار او مهاجرین ورولېږل چې په دوی کې ابابکر صدیق او عمر فاروق هم ګډون درلود. کله چې دوی هم ورورسېدل نو عمر بن عاص د بلې سیمې ته سره له ټول پوځ وردننه شه او د ټولو لارو په اړه معلومات ترلاسه که او بیا عذرا او بلقین سیمې ته ورسېدل. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو په یو ځای کې له مخالف پوځ سره مخ شول. مسلمانانو سم د لاسه پرې حمله وکړه. هغوی چې د ناڅاپي حملې لپاره کوم چمتوالی نه درلود نو په دې اساس ټول په شا وتمېدل، خواره واره شول. د هجرت په 8م کال د رمضان په میاشت کې 2یم عملیات د سوا په لورې ول. دا د حذیل یو بت و. مسلمانانو غوښتل چې بت مات کړي. د دې بت شکل او څیره د یوې میرمنې په څیر وه چې د شیس علیه السلام د زوی په نوم یې جوړ کړی و. د مکې له فتح څخه وړاندې به هر کال همدلته میله جوړېده. کله چې عمر بن عاص سره له خپل لښکر نوموړي ځای ته ورسېده نو د هغه ځای له څوکیدار سره مخ شه. نو عمر بن عاص ته یې وویل تاسې څه غواړئ؟ عمر بن عاص ځواب ورکه ما ته د الله رسول حکم کړی دی چې د سوا بت مات کړم. څوکیدار بیا ور زیاته کړه خو ته به په دې کار قادر نشي. عمر بن عاص ور زیاته کړه ولې؟ هغه ځواب ورکړه ځکه چې هغه په یو پټ او خوندي ځای کې ایښودل شوی دی. عمر بن عاص ور زیاته کړه آیا هغه بت اوریدل او لیدل کولی شي؟ له دې بیا وروسته عمر بن عاص په جذبه او میړانه د بت لور ته ورنږدې شو او په یو ګزار سره ټوټې ټوټې که او بیا له دې وروسته څوکیدار ته وفرمیل تا اوس څه ولیدل؟ نو هغه ځواب ورکړه زه د الله لپاره اسلام قبلوم. د عمر فاروق د خلافت په دور کې د فتوحاتو لړۍ ډیر پرمختګ کړی و. د عمر بن عاص په څیر د میړنیو او سپېڅلو مجاهدینو جذبې او حوصلې هم په دې انتظار وې چې په خپلو تورو زور و آزمایي او نړۍ ته د اسلام دبدبه او شان وروښایي. نو په دې اساس د 2یم خلیفه عمر فاروق څخه یې پر مصر د حملې اجازه وغوښته. خو امیر المؤمنین عمر فاروق ورته په 2 لاملونو اجازه نه ورکوله. لومړی دا چې د شام له عملیاتو وروسته اسلامي پوځ لا د آرام ساه نه وه اخیستې او نوي ترې ستړي راستانه شوي ول. دویم دا چې د مصر پاچا مقوقس له لښکر سره مقابله کول سخت ول.
خو د عمر بن عاص په ډیر ټینګار سره امیر المؤمنین ورته اجازه ورکړه او زبیر بن عوام یې سره د یوې ډلې د مرستې لپاره هم ورسره ولیږه. دواړو لور ته جګړه پیل شوه، خو باطل به په هر ځای کې تر پښو لاندې کېدل او د حق دښمنان به پر شا تمبېدل، تر دې چې عمر بن عاص د مصر د فتح کوونکي په حیث هلته ورداخل شو. امیر المؤمنین عمر فاروق عمر بن عاص د دې سیمې والي وټاکه. یو څو ورځې د عمر فاروق له مړینې وروسته د خلافت چارې عثمان ذوالنورین ته وسپارل شوې. نو عثمان د هجرت په 28م کال عمر بن عاص له دندې ګوښه که، خو بیا هم چې عثمان غني به عمر بن عاص ته څه دنده وسپارله هغه به یې په سر سترګو منله. عثمان به په عمر بن عاص هم پوره باور درلود. کله کله به مدینې ته راته او د عثمان په خدمت کې به حاضرېده. د امیر معاویه په دوره مبارکه کې عمر بن عاص د مصر والی شو. سپېڅلی عمر هم کافي تیر شوی و. د هجرت په 43م کال د رمضان په میاشت کې د 90 کالو په عمر له خپل حقیقي خدای سره مخ شه او روح پرواز وکړه. عمر بن عاص به دا خبره بار بار کوله، کوم سړی چې مرګ ته نږدې شي او د مرګ په حقیقت پوه نشي په داسې سړي حیرانتیا ده. کله چې د مرګ شیبو ته نږدې شه نو خپل زوی عبدالله یې تر څنګ کېناست او د ده دا خبره ور په زړه کړه، پلارجانه ما ته د مرګ حقیقت په اړه معلومات راکړه. عمر بن عاص ورته وفرمیل زویه مرګ له دې شیبو څخه هم ډېر سخت دی چې تا ته د حقیقت څرګندونه وکړم. زه اوس دا احساسوم چې زما په اوږو باندې د رضوا غر پروت دی، زما په خیټه کې د کجورو او یا د خرماو اغزن جاړونه دي او زما ساه د ستنې له سوري څخه وځي. د جنازې لمونځ یې خپل زوی ادا که او بیا یې په مقدم هدیره کې خاورو ته وسپاره. وروسته ترې په میراث کې 2 اولادونه پاتې شوي وه چې عبدالله او محمد نومېدل چې د خوله بنت حمزه رضی الله تعالی عنه له بطن څخه ول. د عمر بن عاص قد درمیانه، اندامونه یې مضبوط او قوي ول، پراخه ټنډه، تورې سترګې درلودلې، ډېر هوښیار او ذهین شخصیت و. له قرآن سره ډېره مینه وه. له ده څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 احادیث را نقل شوي دي چې 3 حدیثونه پکې متفقون علیه دي. له جهاد څخه پرته به نورو مسلمانانو ته لارښوونه او زده کړه هم ورکوله. په ټولو مسایلو کې به له قرآن او حدیثو څخه کار اخیست. که په دې دواړو کې به حل نه و نو بیا به د همدې دواړو په رڼا کې له اجتهاد څخه کار اخیست. ډېر حق پالونکی شخصیت و. د عقل، تدبیر، سیاست او ځیرکتیا له مخې د عربو له ځانګړو اشخاصو څخه و. رسول الله د ده په اړه فرمایلي و تاسې په اسلام کې صائب الرای یاست. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. په خپلې خپرونې کې به انشاءالله د حضرت حذیفه بن یمان چې هغه د نهادین فاتح و په هکله پوره معلومات تاسو ته وړاندې شي. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. پوکی تعلیم د سپین قرآن وی، سیرت تفاق نبی سلطان وی، سیرت تفاق نبی سلطان وی. د دل ښوونه د پشه حسین کردارا، د دل ښوونه د پشه حسین کردارا. و مؤمنو پششان واوری د ژوند لارا، و مؤمنو پششان واوری د ژوند لارا. کرزا غواړي د خپل رب پروردګارا، و مؤمنو پششان واوری د ژوند لارا، و مؤمنو پششان واوری د ژوند